ملګرو تاسو به یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې اینئ په کم کې چې ملزم حسنین او د پولیس کم یو هیلکار چې نوم یې سربلند خان دی یو ویډیو د هغو په سوشل میډیا وایرل شوی ده. حقیقت د ویډیو څه دی مکمل تفصیل تاسو سره شیر کوو، یعنی نن سبا که مونږ وګورو هغه ویډیو چې په کم مقصد استعمالیږي نو خلک ترې ډېر زیات بل مطلب اخلي او څه چل شوی چې حسنین او د هغې کوم دوستان چې وو هغه تللي وو تاڼې ته او په هغې کې هغه ویډیو هغو ریکارډ کړې ده. نو که ستاسو خیال وي ویډیو کې تاسو هم کتی شئ د دې پولیس کم نوم چې دی هغه سربلند خان دی او دا ویډیو ریکارډ شوی وه. یو داسې واقع شوی وه حسنین د دې ملګري چې وو په روډ باندې روان وو د ګاډي سره د هغو په موټرسایکل باندې اکسیډنټ شوی و. د هغه اکسیډنټ نه پس بیا موټرسایکل چې کوم دی پولیسو تی هغه تاڼې ته بوتلی و. نو چې کله یې تاڼې ته بوتلی و نو بیا دا راله او هغه کم ناست و نو د پولیس ته دا پته هم نه ده لګېدل او حسنین تی یو ویډیو ریکارډ کړی ده. ویډیو ریکارډ کړل او د ټیک ټاک کوم اکاونټ چې دی هغې ته اپلوډ کړی ده. نو بیا چې کوم دی وروستو د خلکو اوس یعنې هغه وخت کې خو دا ویډیو خیر داسې نه وه، خو اوس حسنین چې کومه کارنامه وکړه او د هغې نه پس چې بیا ویډیو راووته او دا خلک شیر کوي چې وایي چې په دې کې د پولیسو د ده سره لاس و، مخکې د دې دا ویډیو جوړې شوې و، مختلف قسمه خبرې پسې کوي. داسې ویلی کېږي سربلند خان کم پولیس اهلکار چې دی وایي ډېر زیات ایماندار او ډېر زیات یو ښه کس دی. نو زه کم ټول سوشل ورکر چې دي سوشل میډیا باندې چې څوک هم دي د هغه خلاف څه پوسټونه څه کوي هغو ته به یو ریکویسټ وکړم چې آیا په پولیسو کې ډېر زیات ښه خلک هم شته، یعنې که مونږ وګورو نن سبا خلکو ټول پولیس بدنام کړي دي خو په پولیسو کې ښه خلک دا هم ډېر زیات دي. نو برای مهرباني یو ښه سړی چې کوم دی هغه داسې مه بدناموئ، تاسو هغې له غلط رنګ هغه مه ورکوئ، یعنې هر څه کې ښه او خراب وي. نو سربلند خان په هکله چې کوم وینا ده موږ ته چې کوم معلومات را رسېدلي دي په هغې کې خلک وایي چې دا ډېر زیات یو ښه سړی دی. نو دغه ویډیو وه دغه معلوماتو کوم د ویډیو په هکله هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.